الله تعالى وبركاته. رب العالمین ذاتم په خوږ ایمان خوشاله کو خیسته ژوند رب العالمین ذات زموږ ستاسو د ټولو نصیب وګرځوي. رب العالمین ذات دغه د رحمتونو مغفرت د اور نه د ازادۍ او د برکتونو میاشت د په خیر او په خوشحالۍ په هغه عباداتو په مونږ تیر کې په کومو عباداتو باندې چې رب العالمین ذات زموږ ستاسو نه راضي کیږي. معزز په دې میاشت کې عبادت ډیر زیات اجر لري. نبی علیه السلام فرمایي چې نفل د فرض قدر اجر لري. یو فرض د اویاو فرض برابر رب العالمین ذات انسان ته اجر ورکوي. نو دا یو غنیمت وګڼي مسلمان. دا مسلمان لپاره یو پیکیج دی چې رب العالمین ذات د جنت د تللو لپاره رب العالمین ذات د ژوند د ښه کېدلو لپاره یو بهترین پیکیج رب العالمین ذات په دې میاشت کې اعلانوي. معزز په دغه میاشت کې غوره یو څو کارونو ته اشاره کوو چې انسان هغه وکړي. یو خو تل هڅه دا وکړه چې په تکبیر اولا سره لمونځ وکړي چې تکبیر اولا درنه فوت نشي. په جماعت سره لمونځ ادا کړي. هره ورځ تلاوت وکړه ولو که یوه پاره وي. هره ورځ خیرات صدقه وکړه ولو که یو غړپ اوبه وي، ولو که لږې روپۍ وي، ولو که یوه ډوډۍ وي. خپل همسایه ته یې ولېږه، خپل خوا کې ګاونډ غریب ته یې ولېږه. هره شپه تهجد وکړه ولو که دوه رکعته وي، خو هره شپه تهجد وکړه. اذکار او دعا درنه پکې پاتې نشي. خاص کر په دریو ټیمونو کې چې ډېر اهم وختونه دي. سبا په وخت کې چې سبا تر سبا ختلو مخکې د پیشنمي د بندېدلو نه مخکې وخت کې په دې وخت کې رب العالمین ذات د نیکانو بندګانو صفت کوي. وبالاسحار هم یستغفرون. په سبا کې دوی د رب العالمین ذات نه بخښنه غواړي. نو اذکار د سبا د ختلو نه مخکې المر ختلو نه مخکې چې د سهار لمونځ دې وکړه تر المر ختلو پورې دغه د اشراق وخته پورې دا بهترین وخت دی. نبی علیه السلام وایي چې چا اذکار وکړو بیا اشراق 2 رکعته لمونځ وکړو نو الله ورته کافي کېږي ټوله ورځ. او که چا 4 رکعته د اشراق لمونځ وکړه د یو حج و عمرې قدر اجر ورته ورکوي. او دریم وخت هغه د روژه ماتي څخه مخکې دی. په دغه ټیم کې رب العالمین ذات په تا باندې فخر کوي. او نبی علیه السلام فرمایي چې په دغه وخت کې د مسلمان دعا قبلیږي. نو دې 3 ټیمو کې اذکار، دعا، تسبیحات درنه پاتې نشي. دغه 5 کارونه شو. په دې باندې عمل وکړه. رب العالمین ذات زموږ ستاسو ټول مشکلات حل کړي او د ښایسته عباداتو توفیق د موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.